له دې برخې نه به ټیک ټاک داسې راخلاص کړي دوستانو. تاسو به دلته اکاونټ څنګه جوړوئ؟ ډېر اسانه دوستانو، تاسو به راشئ د پروفایل برخې ته. پروفایل کې به تاسو راشئ ساین اپ باندې به کلیک وکړئ. دلته به راشئ دا د جمع نښه چې ده دې باندې به داسې کلیک وکړئ. که چیرې تاسو غواړئ چې ټیک ټاک د موبایل نمبر باندې جوړ کړئ هم جوړولی شئ. که له مخکې نه فیسبوک ولرئ هماغه فیسبوک اکاونټ باندې تاسو جوړولی شئ. ټولې اپشن یې ګورئ دوستانو، دلته موږ ته راکړي دي، خو موږ غواړو چې بالکل په نوي نمبر باندې نوی ټیک ټاک جوړ کړو. نو تاسو به راشئ یوز فون دې باندې به داسې کلیک وکړئ. دلته وګورئ دوستانو د تاسو نه فون نمبر غواړي، ایمیل باندې تاسو جوړولی شئ. خو زه غواړم چې فون نمبر باندې جوړ کړم. د دې نه وروسته به داسې سینډ کوډ باندې کلیک وکړئ. ستاسو موبایل نمبر ته به میسیج راشي، کوډ به راشي. که ستاسو موبایل نمبر په همدې تلیفون کې وي نو هغه کوډ دلته ډایرکټ خپله راخلي، او که بل تلیفون کې وي نو هغه به تاسو داسې راکاپي کړئ. له دې نه وروسته دوستانو ډېر اسانه تاسو به کریټ اکاونټ باندې داسې کلیک وکړئ. تاسو ته وایي چې تاسو خپل د پیدایښت کال ولیکئ چې تاسو څو کلن یې. زه ورته 1995 انتخابوم، او له دې نه وروسته بیا دوستانو تاسو نیکسټ کړئ. دوستانو تاسو باید خپل اکاونټ لپاره یو پاسورډ ورکړئ. له دې نه وروسته به دوستانو تاسو راشئ نیکسټ باندې به داسې کلیک وکړئ. تاسو باید ټیک ټاک ته یو نوم ورکړئ. ګورئ دوستانو په دې ډول باندې تاسو یو نوم ورکړئ او دا نوم وګورئ ټیک مارک شو. له دې نه وروسته به دوستانو تاسو دې برخې ته راشئ، دا به ساین اپ کړئ.